خاوره لا هم خپل ټپونه سوځوي. د پیټ هیګس په څیر څرګندونه شاید تر بل هر څه ډیر د نړیوال ائتلاف او همکارۍ مفکورې ژورې بیا غور ته اړتیا په ګوته کوي. هغه مفکورې چې په افغانستان کې د محسوس واقعیت په پرتله د نه ملاتړ شویو شمنو په څیر وي. د ایران او ناروې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوسلو د 22 نړیوال فورم په څنډه کې په افغانستان کې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د دواړو خواو تلپاتې سولې د تأمین، د افغانانو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو د پروسې ملاتړ او د افغانستان په ثبات کې د سیمې د هیوادونو د رول په اهمیت ټینګار شوی دی. په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته ناروې د هغو څو لویدیځو هیوادونو یو و چې اسلامي امارت ته یې په 2022 کال کې د اوسلو سرمشري ته بلنه ورکړه. په دې غونډه کې د سرپرست حکومت یو پلاوی د افغانستان د مدني ټولنې لویدیځو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره ولیدل، خو د اسلامي امارت پلاوی ته د اوسلو 22 نړیوال فورم کې بلنه نه ده ورکړل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس اراغچی د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر اسپین بارد ایډه سره د اوسلو د 22 نړیوال فورم په څنډه کې کتلي او په افغانستان کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې کړي. په دې غونډه کې دواړو خواو د تلپاتې سولې د ټینګښت، د افغانانو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو د پروسې ملاتړ او د افغانستان په ثبات کې د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کړی. حل چالش‌ها برای افغانستان مفید باشد و امیدوار است که با این نشست‌ها کشورهای مختلف علاوه بر منافع خودشون بر منافع دولت مردم افغانستان تحکیم صلح و ثبات و ادامه همکاری جامعه جهانی با افغانستان تاکید نمایند که یگانه راه حل چالش‌ها برای مذاکرات بین الافغانی از طریق مذاکرات سیاسی و صلح‌آمیز باشد. د ناروې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو همکاریو، بشري مسلو او د افغانستان د خلکو د وضعیت په حل کې د نړیوالې ټولنې د ښکیلتیا پر اړتیا خبرې کړي. دا خبرې اترې د افغانستان لپاره د یو باثباته راتلونکي د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو یوه برخه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان دا غونډې ګټور ګڼي او وایي چې دا غونډې کولی شي د افغانانو د ستونزو او ننګونو په کمولو کې مرسته وکړي. خب اساساً کشورها بیشتر از این که توجه و تمرکزشان به منافع ملی مردم افغانستان باشه، بلکه بیشتر به منافع ملی و منافع شخصی خودشان هست. اما نقطه عطفی که در اینجا مطرح است این است که ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه به نوعی گره خورده هست به ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی افغانستان. د اوسلو 22 نړیوال فورم د منځګړیتوب او شخړو د حل په برخه کې یو له خورا مهمو نړیوالو غونډو دی چې هر کال د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترسره کیږي. د ایران د حکومت ویاند ویلي چې د هلمند سیند د حقونو یوه برخه ایران ته لیږدول کیږي او په دې اړه مشورې روانې دي. د ایران حکومتي پلاوی د غونډې په څنډه کې فاطمه مهاجراني د هلمند سیند څخه د اوبو لیږد یوه اوږده مسئله ګڼلې او ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې دا مسئله د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. د هلمند سیند د ایران په ختیځ او افغانستان کې د اوبو له مهمو سرچینو څخه دی. دا سیند د دواړو هیوادونو د خلکو په کرنه او ژوند باندې ډېره اغیزه لري. د خپل حیاتي اهمیت له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سیند د اوبو د حقونو اندازې او پلي کولو په اړه ډېرو کلونو راهیسې شخړه روانه ده. د ایران د حکومت ویاندې فاطمه مهاجراني تېره ورځ د دې هیواد د حکومتي پلاوی د غونډې په څنډه کې د هلمند د حقابې مسله پخوانۍ وبلله او ویل چې د هغې یوه برخه لیږدول کیږي. نوموړې زیاته کړې چې ایران اوس مهال دا مسله د ډیپلوماسۍ له لارې تعقیبوي او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د حقابې مسله ژر تر ژره حل شي. طبیعتاً با توجه به اینکه یک موضوع دیرین هست و مسیر دیپلماسی رو داریم دنبال میکنیم، قسمتی از حقابه در حال انتقال هست و برای ادامه موضوع هم باز مسیر دیپلماسی ادامه داره و امیدوار هستیم که موضوع حقابه ما در هیرمند و موضوعات تغییرات زیست محیطی که در اونجا میتونه ایجاد بکنه هر زودتر مرتفع بشه. در صورت اعطای کامل حقابه ایران در حقیقت سبب میشه که مهاجرت‌های داخلی از روستا و ولایت‌هایی که هم مرز با ایران هست و از ورود هرمند زراعت آنها تغذیه میشه در حقیقت صورت خواهد گرفت. یعنی مهاجرت از اون شهرها و مهاجرت‌های داخلی از طرف ولایت هلمند و فرا و نیمروز صورت میگیره که یک پیامد اقتصادی منفی هست.
دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ایران د اوبو صنعت ویان د هلمند اوبو د حقابې په اړه د اسلامي امارت له حکومت سره د خبرو اترو د وړ پایلې نه دی ورکړی او اسلامي امارت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په نه پلي کولو تورن کړ. ځینې کارپوهان د هلمند اوبو د مدیریت په برخه کې د اسلامي امارت له کړو ستاینه کوي او زیاتوي چې د پخواني حکومت په دوره کې وړیا اوبه ایران ته بهیدلې او افغانستان ته یې ګټه نه ده رسولی. په تیرو لسیزو کې ایران ته مفته وړیا اوبه ورکړې او ډېر لوړ ارزښت یې درلود، خو متاسفانه چې ورځنۍ استفاده ونه سوه. دلته زراعتي پرمختیا ورنه کړل سوه ځمکو ته. نو اوس مهال دولت د اوبو د مدیریت په برخه کې کافي توجه کړې ده او په دې برخه کې دولت غواړي چې زراعتي ځمکې خړوبه د برېښنا بندونه پرې جوړ او همدارنګه د اوبو مدیریت په لازمه توګه ترسره کړي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي په ځلونو ادعا کړی چې سرپرست حکومت د اوبو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، خو اسلامي امارت دا ادعا یې بې بنسټه بللي او ویلي که وچکالي نه وي په کافي اندازه اوبه به دې هېواد ته وبهیږي. عزتمن اورېدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. تاسو ته هم ښې چارې.